سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له امریکا سره امنیتي او د ستراتیژیکو اړیکو قراردادونه پر ځای دي چې پر بنسټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ دوام وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي ښایي تازه دمو پوځیانو لیږلو سره خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپټمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې بهیر کې ملي اردو نظام او اساسي قانون باید په خپل ځای پاتې شي ترڅو د ډاکټر نجیب د وخت ترخه تجربه یو ځل بیا تکرار نشي. په پاکستان کې میش نږدې 14 لکه افغان کډوالو ته د اپریل له 15 نیټې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته د زیرک کارتونو ورکولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. او د ننګرهار د وریجو پر کارخونې د پانګې کچه د پام وړ لوړه شوې دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په لومړي سر کې د وریجو د تولید پروسس او بسته‌بندي په برخه کې 6 لکه ډالره پانګونه شوې وه، خو اوس دغه کچه $4 میلیونه ته لوړه شوې ده.